بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا الجديدة. نرحب بكم جميعا. درنو قدرمنو دوستانو ستړي مشئ او په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو او د نن ورځې درس وړاندې کوو. موږ په تیر درس کې تر 8مې صفحې پورې رسیدلی یو چې نن به له خیره 8مې صفحې څخه درس پیلوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الوحدة الاولى لومړنۍ برخه. الدرس الثاني دویم درس. مفردات اضافیة اضافي مفردات یا اضافي کلمات. العرض وړاندې کول. انظر وګوره. واستمع غوږ ونیسه. واعد تکرار کړه. موږ په نن ورځې درس کې انشاءالله عددونه وایو چې په عربي ژبه کې موږ عددونه له یو نه تر مثلا لایه تناهي پورې څومره شمیرو او څه قسمې شمارو. لومړی ګورو چې دلته یو ده، د یو عدد ده، یو پنسل ده، ورپسې دوه پنسله دي، درې دي، څلور دي او پنځه دي. نو موږ دغه عدد وایو چې یو ته ویل کېږي، دوه ته وایي په عربي ژبه کې، درې ته وایي، څلور او تر لایه تناهي پورې وایو چې یو ته واحد او واحد وایي، دوه عددونو ته الاثنان، دریو ته ثلاثه، څلورو ته اربعه، پنځو ته خمسه. نو دا په خپلو کورو کې په خپلو همزولو سره دا تکرار کوي. واحد، الاثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. نو دا عددونه دي انشاءالله ډیر اسانه دي، کومه ستونزه نشته پکې. لومړی تدریب دی وایو. موږ ته پنځه دانو اوس تر پنځو پورې موږ اوس زده کړه. واحد، الاثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. نو تمرین وایو. دلته یو کتاب دی، نو موږ څنګه وایو؟ واحد دلته پنځه دي، خمسه دلته څلور دي، اربعه دلته دوه دي، اثنان او دلته درې دي، ثلاثه. التدریب الاول لومړنی تمرین. سل بین العدد والصورة المناسبه. سل معنا وصل کول، یعنی عدد د انظور سره وصل کا. مثلا دلته یو کتاب ده، نو دلته به تاسې راځئ، ډیر اسانه تمرین ده. یو کتاب ده، دلته عددونه درکړي، نو تاسې به دا عددونه دغه کتاب سره به وصلوئ، هغه مناسب انظور سره. مثلا یو کتاب ده، دا یو به دې سره وصلوئ، یو کتاب. صحیح، اسانه ده انشاءالله. دلته خمسه، پنځه به ورسره وصلوئ، پنځه کتابونه دې سره، او یا دا پنځه عدد به د دې پنځه کتابو لاندې لیکئ. اربعه عدد دا ده، دا به دلته ورسره وصلوئ. الاثنان کومه ده؟ دا ده، دا به دې سره وصلوئ. ثلاثه کوم عدد ده؟ دا ډیر اسانه ده. نو تاسې تکرار کوئ. واحد، خمسه، أربعة، الاثنان، ثلاثة. دا لومړی تدریب و، لومړی تمرین و. اوس راځو دویم تدریب وایو چې التدریب الثاني، دویم تمرین. رتب الاعداد. موږ ته عددونه راکړي، صحیح ده. دا عددونه اوس دوی موږ نه غواړي چې دا منظم کو. دا عددونه په منظمه توګه نه دي. دلته اول درې لیکل شوي، ثلاثه، بیا ورپسې واحد، بیا اثنان، بیا خمسه، اربعه. دا غیر منظم دي. نو په دغه تمرین کې موږ غواړو چې دغه عددونه منظم کو. نو اول موږ ته یو مثال راکړی چې اول باید تنظیم اول ولیکل شي. واحد، ورپسې کم؟ الاثنان، ورپسې بیا ثلاثه، ورپسې اربعه، ورپسې خمسه. دا منظمه توګه باندې شول. الاثنان، الواحد،
اثنان ثلاثة أربعة خمسة. دا ډیر اسانه تمرین ده، ټول اسانه دي انشاءالله. او دریم تمرین وی چې التدریب الثالث، دریم تمرین اشر الى عدد الذي تسمعه، وی تاسې وی اشاره وکوئ هغه عدد ته چې تاسې اورئ. نو زه تاسو ته یو عدد وایم، تاسو هغه عدد واورېده نو هلته اشاره وکوئ. مثلا زه تاسې ته وایم دوه چیرته دي، صحیح؟ نو تاسې به وایئ چې دوه دلته دي. یا درته وایم درې کوم هلته دي، چیرته دي؟ تاسې به وایئ دلته دي، صحیح؟ یا زه درته یو عدد وایم، تاسې هغه عددونو اشمارې درکړي، همغه انتخاب کې هغې ته اشاره کوي. مثلا زه وایم خمسه کومه دي؟ دا دي؟ نه دا څو دي؟ دا یو ده، دا څلور، نو خمسه دا ده. همداسې نور زه درته وایم چې اربع کوم ده؟ ده. درته وایم واحد کوم ده؟ ده. نو دا خو ډېر اسانه تمرین ده انشاءالله. تکرار یې کړئ او همدارنګه خپلو دوستانو ملګرو سره ووایئ. اوس راځو څلورم تمرین ته، التدریب الاربع، څلورم تمرین. قل العدد المشار إليها. قل العدد المشار إليها، ووایه هغه عدد چې هغې ته اشاره کیږي. زه تاسو ته یو اشاره کوم په یو عدد ته، تاسو هغه عدد ولولئ او په عربي ژبه کې هغه عدد ته څه ویل کیږي هغه تاسې ماته ووایئ. زه اوس اشاره کوم 15 ته، دا 15 تاسې به څنګه وایئ 15 عربي ژبه کې؟ مخکې مونږ ولوستل 5. زه بیا اشاره کوم چې 3، مثلا 3 ته څه وایئ؟ 3. بیا اشاره کوم چې 4 ته عربي ژبه کې څه وایئ؟ 4. همداسې یو ته اشاره کوم عربي ژبه کې څنګه ویل کیږي؟ 1. ډېر اسانه مثالونه او ډېر اسانه تمرینونه. زو بلې صفحې ته، الوحدة الأولى، لومړنۍ برخه، التراکیب النحویه، نحوي جوړښت، الدرس الثالث، څویم درس؟ دریم درس. دا هم تمرین ده او تدریب ده. التدریب الاول، لومړنی تمرین، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. وی تبادل د سوال او جواب کوي خپل ملګري یا دوست سره لکه څرنګه چې په دغو 2 مثالو کې ده. اوس منګه مثالو ته راځو. دا سړی چې څوک ده په انځور کې، یو سپین ږیری سړی ښکاري چې له جامو نه معلومیږي پاکستانی ده، او همدارنګه یو نجلۍ یا ښځه پاکستانی ده. نو مثال منګه وایو المثال الواحد، توی هل انت پاکستانی؟ سړی ته اوس منګه څنګه سوال جوړو، سوال دی کو چې هل آیا انت پاکستانی؟ آیا ته پاکستانی یې؟ اوس دلته نحوي تراکیب چې ده، دلته انت ضمیر ده. موږ مخکې ویلې چې انت ضمیر د مذکر لپاره، مذکر مخاطب لپاره استعمالیږي، او انت د مؤنث لپاره، مخاطب لپاره. اوس وی چې هل انت پاکستانی؟ سوال ده، آیا ته پاکستانی یې؟ طالب ثانی، دویم طالب جواب ورکوي چې نعم، زه نعم هو انا پاکستانی، زه څه یم؟ پاکستانی یم.
المثال الثاني طالب الاول دویم مثال لومړنی طالب سوال کوي چې هل انت باکستانیه او باکستانیه هل انت باکستانیه آیا ته پاکستانی اوس دلته تراکیب نحویه چې ده انت ځکه مونږ ویل چې د مذکر لپاره انت استعمالیږي د مؤنث لپاره او د مؤنث لپاره انت استعمالیږي الطالب الثاني وی چې نعم هو انا باکستانیه زه پاکستانی یم اوس مونږ دلته خو 2 مثالونه راکړه دلته ترکیه ده دلته مصر ده د ترکیې نه یوه ښځه همدارنګه یو سړی همدارنګه د مصر نه یو ښځه یو سړی همدارنګه د سوریې هېواد نه همدارنګه یو ښځه یو سړی ده اوس دا موږ څنګه جوړو څنګه سوال کوو وایي چې مذکر ده هل انت ترکی هل انت ترکی سوالم ګوره وکړو هل انت ترکی آیا ته ترکی جواب به څنګه نعم هو انا من ترکیه زه د ترکیې هېواد څخه یم دا د مذکر لپاره د مؤنث لپاره څنګه سوال کوو وایو چې هل انت ترکیه آیا ته د ترکیې هېواد څخه یې انت ورته استعمال کړه جواب یې څنګه راځي نعم انا ترکی انا ترکیه همداسې بل سوال کو چې هل انت مصری هل انت مصری انت مذکر ده کنه انت ورته راځي سړی ده انت ورته راځي جواب نعم انا مصری همداسې نور مثالونه نو تاسو په خپلو کورو کې حل کړئ مثلا ښځې ته مصری جلی ده یا ښځه ده سوال ترې کوو چې هل انت مصریه آیا ته مصری انت راغلی انت نه راځي ځکه ان خو مذکر ته راځي انت ورته استعمالیږي جواب نعم انا مصریه زه مصری یم همداسې سوریې هېواد دغه تمرین هم په خپلو کورو کې له خپلو ملګرو سره تکرار کړئ مثلا زه یم هل انت افغاني زه تا نه پوښتنه کوم چې هل انت افغاني آیا ته افغانی جواب به څنګه ماته راکړې نعم انا افغاني زه افغانی یم انا من افغانستان زه د افغانستان هېواد څخه یم بیا په بله پوښتنه کوم مثلا هل انت لغمانی آیا ته لغمانی نعم انا لغمانی من لغمان په دې توګه نور مثالونه تاسو خپله جوړ کولی شئ یا بل مثال وایم چې وایم هل انت ایرانی نعم انا ایرانی من ایران الوحدة الأولى لومړنۍ برخه الدرس الثالث دریم درس التدريب الثاني دویم تمرین هاتي جملا كما في المثال هاتي معنا امر دوی تاسې جملې راوړئ لکه څنګه چې په مثال کې دي یو مثال یې موږ ته راکړی همداسې نور مثالونه چې انځورو کې تاسې ګورئ نو دا مثالونه به 2 دانې به زه درته حل کړم نور خپله حلوئ انشاءالله اسانه ده دومره مشکل پکې نشته ښه مثال څه قسم ده دلته ورکړی چې الاخ اخ دې خوا مدرس دلته الاخت مدرسة دې خوا صدیق طبیب صدیقة طبیبه اخ مهندس اخت طالبه ښه څنګه دی نه موږ مثال جوړو دا مثال یې موږ ته راکړی
څنګه موږ دغه اشاري ضمایر د مذکر او مؤنث لپاره استعمالو، د دې استعمال څنګه کولی شو اوس وایو. ښه، المثال هذا اخي، هذا اخي، دا زما ورور ده. صحیح، یو بل کس ته یو خپل ورور معرفي کوي. کومه کلمه راځي مذکر ته؟ هذا، هذا اخي، دا زما ورور دی. هو مدرس، هو مدرس، هغه څوک ده؟ هغه استاد ده. هغه کلمه دلته هذا راغی چې هذا اخي، دا زما ورور ده، اشاره ورته هذا مذکر ته اشاره کیږي، او هي مؤنث یا ښځې ته اشاره کیږي. هو مذکر ته چې هغه، او هي مؤنث ته چې هغه جلی. وای چې هذا اخي، دا زما ورور ده. هو مدرس، هغه استاد ده. اوس دلته اخت کلمه راغلی، دلته مدرس راغلی. مونږ څنګه وایو؟ داسې استعمالوي چې هذه اختي، ځکه چې دا مؤنثه ده. اخت مذکر ده که مؤنثه؟ معلومه خبره ده چې مؤنثه ده. نو هذه کلمه، هذه اشاره ضمیر ته استعمالو. هذه اختي، دا زما خور ده. نو آیا موږ دلته ویلی شو چې هو مدرسه؟ نه، موږ ویلی چې دې ته د مؤنث لپاره هي استعمالیږي. وایي چې هذه اختي، دا زما خور ده. هي مدرسه، هغه چې ده استاذه ده. همداسې نور مثالونه، مثلا صدیق کلمه ده، دی خوا طبیب ده. ښه، موږ څنګه استعمالو؟ مذکر ده که نه؟ نو وایو چې هذا صدیقي، دا زما ملګری ده. هذا مې ورته استعمال که، مذکر ده. ښه، بل آیا دلته موږ داسې استعمالولی شو چې وایو چې هي طبیب؟ نه، ځکه هي موږ ویلې چې هغه د ښځې لپاره استعمالیږي، د مؤنث لپاره، د مذکر لپاره هو استعمالیږي. موږ دا مثال څنګه جوړو؟ هذا صدیقي، دا زما ملګری ده. هو طبیب، هغه څوک ده؟ ډاکټر ده. دا بله جمله، هذه صدیقتي، دا زما ملګری ده. هي طبیبه، هغه چې ده ډاکټره ده. دا مثال هم ډیر اسانه ده. هذا اخي، دا زما ورور ده. هو مهندس، هغه چې ده انجینر ده. او دا بل مثال، هذه اختي، دا زما خور ده. هي طالبه، هغه چې ده زده کوونکې ده. نو دا سوالونه تاسو خپلو کورو کې د خپلو دوستانو سره وکوئ، او همدارنګه دغه ضمیرونه د اشاري ضمیر هم ورته استعمال کوئ. چې مذکر لپاره هذا راځي، د مؤنث لپاره هذه راځي، د مذکر لپاره هو استعمالیږي، د مؤنث لپاره هي. صحیح.